کو چېرې زموږ په دې علاقه کې کوم سړی غل دی یا کوم سړی منشیات خرڅوي، دوه یا کم خلک چې دی نو د دې سهولتکار دي، درې دا درې کسان موږ ټارګېټ کړي چې دا به د خپلو کارونو باز راشي، کو نه راځي نو زموږ علماو دا فیصله کړې وه چې موږ به د دې جنازه نه کوو، موږ به د دې په نکاح کې شرکت نه کوو، موږ به غم له نه ورځو، سوشل بایکاټ به د دې سړي ستا او د دې د کور د خلکو. په باجوړ کې یو نوی قانون جوړ شو چې پکې دغه قانون علماو جوړ کړی دی. مختلف قسم علماو دغه کې راغونډ شوي دي، په دې اتفاق او په اتحاد باندې یو ځای شوي دي چې زموږ په کلي کې او په ګاونډ کې او په محله کې چې څومره هم محلي دي هغو دغه رجسټریشن یې کړی دی چې په دې محلو کې چې څومره هم څوک غلا کوي، څوک نشې کوي یا د نشې سیزون کې خرڅوي، نو د دغه خلکو به چې کوم دی نه جنازې له ورځو، نه به ورسره کلیوالي کوو او نه به ورله نکاح تړو. دغه شانې مختلف قسم هغې ته دغه شرطونه ایښودي دي. قانون یو ډېر زیات سخت او ډېر زیات ښکلی هم دی. یقیني چې سختوالی پکې دومره نشته څومره چې ښکلا په هغې کې ده، ځکه چې زموږ په معاشره کې په ینګ کول یعنې چې څومره هم ماشومان دي، ځوانان دي، هغې د دغه ستونزو سره مخ شوي دي چې مختلف قسم نشې او دغه شانتې د هغې د غلا لپاره چې څومره هم کردار ادا کوي، نو خصوصا ځوانان ادا کوي، ځکه چې نشه یو داسې شیز دی چې په هغه باندې انسان عادت شي یعنی عادي جوړ شي، بیا به خامخا هغې دپاره غلا کوي. نو چې غلا کوي نو دغه کس یا دغه کور چې څومره هم کار کوو کور کې وګړي دي د هغې د کور چې کوم د مطلب یا څوک کې وفات شي هغې جنازې له به هم نه ځي، یا څوک کې نکاح تړي د هغې نکاح له به هم نه ځي. نو داسې یو قانون چې په باجوړ کې دغه پاس شوی دی یقیني چې ډېر د ستایلو دی، او پکار ده چې نور علما هم په دې باندې مطابق شي، په خپلو خپلو ضلعو کې، په خپلو علاقو کې، په خپلو کلو کې دغه قوانین جاري کړي. نو انشاءالله چې معاشره به ډېر زیاته ښکلې هم شي او دغه د څومره چې هم د نشهاور شي نه دي، مطلب نشې پکې کېږي یا پکې غلا کېږي، نو دغه شیونه به چې کوم معاشره دغه به هم صفا شي. نو ډېر ښکلی قوانین پاس شوی دی. یقیني وکړئ چې څومره هم خلک هغې دغه قانون ګوري ویني نو ډېر زیات ورته خوشحالېږي او وایي چې دغه قانون ډېر زیات ښکلی دی. پکار ده چې څومره هم علما دي په دې کې خپل کردار ادا کړي، ځکه چې علماو په دې کې غټ کردار دی چې علما یو په څه باندې اتفاق وکړي، ځکه چې د بغیر د جنازې نه هم څوک مړی چې کوم دی نه پرېږدي، او دغه شان بغیر د نکاح هم څوک ښځه نشي ساتلی. نو دغه دوه درې شرطونه چې هغو پکې ایښودي دي نو انشاءالله چې دغه قوانین به پاس کېږي او خلکو خوښ کلی هم په دې وجه باندې دی، ځکه چې دغه درې شرطونه پکې کېښودل شي نو بیا هېڅوک دا حرکت نشي کولی، او ویل کېږي دا چې څوک هم دغه شرطونو ته تیار نه وي او دغه خپل کار جاري ساتي یعنې غلا کوي او یا نشه کوي، نو دغه خلک باید د کلي نه په شریکه باندې ویستل کېږي. د کلي د مشرانو سره دغه معاهده شوې ده، دغه رجسټریشن ورسره شوی دی چې څوک هم دغه شیزونه کوي، مطلب غلا کوي یا د نشې شیزونه خرڅوي یا په خپله نشه کوي، نو هغه به د کلي نه هم ویستل کېږي، ځکه چې دغه د کلي یا د معاشرې خلکو ته نقصان رسوي. نو دغه ښکلی قوانین د ستایلو وړ دی او د ویډیو مخکې د ملګرو سره شریکه کړي. انشاءالله چې څومره هم دا کتونکي اورېدونکي ګوري نو کوشش به وکړي چې دغه قانون په خپلو کلیو علاقو کې قایم او دایم کړي. او مفتیانو دغه ښکلی اقدام چې اخیستی دی د هغه ویډیو سره په دې سیټ کې لګوم. یقین وکړئ چې تاسو د مفتیانو د عالمانو چې مختلف قسم مفتیان او د مختلفو یعنې مختلفو شعبو سره تعلق لرونکي دغه مولیان چې کوم دی یا صاحبان چې کوم دی دغه راغونډ شوي دي چې هغه پکې د دیوبند دی او پنجپیر دی او دغه شانې مختلف قسم تاسو پسې ورځئ چې څومره هم تاسو هغه پیژنئ. دغه مختلف قسم علما چې کوم دی په دې باندې متفق شوي دي او دغه خبرې ته بالکل دستخط کړی دی چې دا ټیک او صحیح خبره ده، بالکل ضروري ده چې دا قانون په دلته کې لاګو شي. نو دغه ویډیو را سره سیټ ته شارټ کلیپ تاسو وګورئ، یقین وکړئ چې تاسو به هم ډېر زیات خوښ شي. مخکې به د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. راځئ دا ویډیو کلیپ دا چې کوم علما دي دا دې کې د پنجپیر مکتب فکر، دغه رنګې اهل حدیث، دغه رنګې دیوبند او دا رنګې په دې سیمه کې چې نور کوم مکتب فکر دي هغه ټول موجود دي. او زه خوشحاله به دې شوم چې دا ټول په یو ځای ناست دي او دې ټولو ماشاءالله د یو بل خبرې واورېدې، یو بل ته ډېر زیات احترام وکړو، خو څه خبرې وکړې کوم داسې کار یې وکړو په دې باندې ورسره چې دی نو خبرې اترې کوو. زموږ سره د دې کلي چیرمین محترم خلیل الرحمن صاحب چې موجود دی، اول د دوی سره به خبرې کوو. چیرمین صاحب ډېره مننه. څه د حیرانۍ خبره دا ده چې زموږ د عوامو دا خیال وي دا علما دې خفه کېږي نه، قاریږي دي نه، لږ تاسو نه یریدو، خو د عوامو دا خیال چې ګنې دا علما په یو پلیټفارم نشي راټولېدی، خو دا خو غلطه خبره ثابته شوه. دا د ټول په یو ځای ناست دي ماشاءالله. اول خو ستاسو شکریا ادا کوو وحید تاجک صاحب، تاسو ملا ټیم راکوو، تاسو دلته راغلئ، د دې شکریا ادا کوو د خپل طرف نه د ټولو علماو طرف نه. بله خبره دا ده چې تاسو کوم سوال وکړو چې زموږ د عوامو په ذهن کې دا خبره ده چې دا علما چې دي نو دا د یو بل زبردستي وایم چې دښمنان دي د سلفت سره.
او سوشل میډیا چې څومره کتل کېږي نو په هغه کې هم دغه نظر او یا دغه منظر پیش کولی شي چې یاره دا دوی بل دښمنان دي خو په حقیقت کې داسې نه ده. مولوي صاحب خبره وکړي یو فروعي اختلاف دی اصولي اختلاف دی. فروعي اختلاف باندې به دوی خپله خبره وکړي، اصولي چې دی موږ ټول الحمدلله مسلمانان یو، کو هغه عالم دی کو عالم نه دی، خو چې د لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار کړي بس هغه ټول په دین باندې خفه کېږي او هغه په دین باندې سره مر کوي او مال هم په قرباني او جان هم په قرباني، وخت هم په قرباني. نو دا خبره بې ځایه ده. البته اوس دا کومه خبره چې تاسو وکړله نو په دې باندې تقریبا چې منګه د یو نیم کال نه یا به زه به یو نیم کال ځکه ووایم ځکه چې دغه 30 جولای باندې چې کوم شهادت کوم واقع وشوه نو منګه خپل پروګرام یو جوړ کړی چې زمونږ دلته تقریبا 50 نه سوا مساجد دی او په دې کې د 60 نه سوا یا 70 علما دي. موږ یو اګریمنټ رسېو کو چې زمونږ په علاقه کې کم سړی غل دی یا کم سړی منشیات خرڅي، دوه یا کم خلک چې دي نو د دې سہولت کار دي، درې دا درې کسان موږ ټارګټ کړي چې دا به د خپل کارونو باز راشي کو نه راځي. نو زمونږ علماو دا فیصله کړې وه چې موږ به د دې جنازه نه کوو، موږ به د دې په نکاح کې شرکت نه کوو، موږ به غم له نه ورځو. سوشل بایکاټ به د دې سړي سره او د دې د کور د خلکو سره کو بل فرض محل هغه دوی نه منې کوي. نو په هغه کې موږ